ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 12 of ايکسيل 2013 ها دولسم نمبر د سم تاسو او فایل مینو دا اډنس ان ټرست سنټر موجود زم تاسو په اپشنونو کې خرازو کنټرول پلس ان فایل اپشن باندې کلیک کوم لکه د کې مې څه پکار دی اډنس می پکار دی ګوره اډنس شې د متاثر دا پیکیجونه دي لکه نو لیبلری غانې دي اکشنونه دي متاثر سیدا ها اډنس مطلب د متاثر ماته وی چیرې دا د اکشنونو یو پیکیج دی لیبلری د متاثر چې دا لیبلری دا اکشن دی ګوره الکه کویک بوک اکسس ریپورت دا چې اوس ما سره ماته چیرې مطلب سی او ام کوم اډنس د متاثر بل لکه څه چیرې پر ایگزامپل دا چې لکه ډیټا اکزیمل دا چې دا اکشن دی متاثر ګوره هر یو باندې تکلیف کوي چې درته معلومات درکې دي چې دا چې لکه پر ایگزامپل افیس پاور پوینټ پاور پیوټ فار ايکسيل 2013 دا چې اوس مسله معلومات ښکاره کیږي لکه انکیوري چې د متاسو وایي چې انکیوري د مطلب مايکروسافټ کارپوریشن دی دلته چې کوم دی لوکیشن دی دا ډي ډي ال څه مطلب شو ډاینامیک لینک لایبرری غانې دي ښه ډي ډي ال خبره لکه سمې پکاره پر ایگزامپل د چر انالیسس ټول پیک وی بي دا چې اوس ماته وایي چې دا پر ایگزامپل دا څه شی دی لکه دا چې اوس ګوره مايکروسافټ کارپوریشن جوړ کړی دی د دې نه مطلب کوله شلاړم شو تم چې سو کله اکشن ته می بوزا ګو ټو کا مستقیما چې تل کلاړو اټو کریکټ تل خدا اکشن دې موږ سره سیدا انیبل اډیشنل اکشن اند د رائټ کلیک مینو سیدا ها ته وای دا سنې ولکه یو بل څه می بوزا ګوره په دې کلیک کوم لکه سمې پکار دی وتم چې پر ایگزامپل اکزیمل ایکسپینشن فیک می پکار دی گو ټو ګوره مستقیما چې ته ماکا اکزیمل ایکسپینشن پیک ته زویلم سیدا دا مختلف قسمه شي دي لیبلری غانې دي اکشنونه دي متاثر سیدا ها بل چې دي متاثر هغه د کی ټرست سنټر سره پاره استفاده کوو ګوره ورته بعض اوقات تاسو خپل یو په دې ورکشیټ کې یا ورک بوک تاسو کوډینګ کوئ څه کوئ کوډینګ کوئ یا پکې میکرو جوړوئ ښه میکرو تر روانه د اخر مینو کوم تاسو کوم د شل سره مې دی میکرو دا چې کله بعض اوقات تاسو رن کوئ د ځنه سره میکرو وای د اکشنونو یو مجموعه ده میکرو کوډینګ لپاره استفاده کوو ښه یو عمل څه کې ریکارډ کوي درته ورډ کې متاسو ویلو چې مطلب میکرو څه قسم کار کوي شه دا ها دلته وای چې مطلب څه وکړه کا ټرست سنټر سټینګ باندې کلیک وکړه اوس ګوره دلته اوس ما کوم دي مختلف قسم شي دي وای چې ټرست پبلشر لوکیشن دلته صاحب کار شوه اوس ګوره ما ته څه لکه ټرستډ لوکیشن کچیر دا مطلب څنګه کړی یو شیر اوپن کې دی جنا دا چې ما سره ټرستډ لوکیشن دی ګوره لایبرری دلته ټمپلیټ دی ګوره مختلف قسم چې ما سره لوکیشنونه دي ښا دا لکه څه چې ډاکومېنټ ټرست کا څه چې الاو ډاکومېنټ ان نیټورک ټو بی ټرستډ په نیټورک باندې ډاکومېنټ څه کا ټرسټیبل کراتا خو چې لکه اپلیکیشن ټرست سیدا یا اډینس ګوره وای چې ډیسیبل کا اله اپلیکیشن څه کا لکه د اډینسونو ټول څه کا ډیسیبل کا یا ریکوایر کا سیدا بل لکه څه چې اکټیو ایکس سیټینګ نه متاسو دا مطلب نور قسم شي دي کنټرول سیخه میکرو سیټینګ ته لکه لاشه چیرته میکرو سیټینګ څه لکه ډیسیبل آل میکرو وذ نوټیفیکیشن کله کته چیرته مطلب په دې مینو کې څه وکړل یو نوټیفیکیشن مطلب تاسو وکړل دا ورته میکرو جوړ کړل نو میکرو چې کوم دی یو خوی لري چې څنګه کوډینګ دی او څه کې غیر فعال به کې درته څه قسم به کې غیر فعال دي چې ډیسیبل آل میکرو وداوت نوټیفیکیشن خو کته و چې نه سو کله کې انیبل کا دا وسه لکه ناٹ ریکمندډ پوتنشل ډینجرس وایرس کان رن امکان د دې سره چې بعض اوقات څه کې یو میکرو رن کې په میکرو کې وایرس وی لکه نو بیا څنګه ته مطلب امکان دې شته چې کمپیوټر ته ضرر ورسوي سوي لکه چې ډیسیبل کله کا سبق کې دتا ډیسیبل به کتاب خبر کې چل کا څه کا انیبل کنټینټ خبر لکه سوي چې پروټیکټ وی ګوره انیبل پروټیکټ وی پر اورینجیټینګ فرام انټرنیټ سره دا مطلب ته وړي پروټیکټډ وی درته ښکاري کله تم تصویر چیرې پروټیکټ کله کا ریډ انلی حالت باندې مارک از ا فائنل سره دا لکه چې ما سره میسج بار دی تاسو لکه پاس به ښکاري کیږي وای دیس فایل از protected التماته څه کې یو غږ ښکاره کوي دا وایي چې شو کوي یا نیور ماته مخ ښکاره کوي دا چې مطلب شو کې درته ښه دی ښه دا ایکسټرنل کنټینټ د لکانو سره سکیورټي سیټینګ فار ډیټا کنیکشن دی سکیورټي سیټینګ فار ورک بوک لینکس دی او فایل بلاک سیټینګ اوس ګوره ته مطلب غواړي څه وکړه لکه فایل بلاک سیټینګ باندې کار وکړه لکه د 2000 اور لیټر ورک بوک څنګه شي لکه اوپن شي او سیو دیم کړی شي سیدا ښه د 2000 اور بوک مطلب ټمپلیټ غواړي دا مطلب چې اوپن دي نشي سیو دي شي صرف که اوپن کول غواړي اوپن هم کا څه خبره پکې نشي دا بلاک کول غواړي مطلب بندول غواړي بلاک دي شي یا د ان بلاک شي ښه هغه چې مطلب ډو ناٹ اوپن سلیکټډ فایل ټایپ ګوره
دا مې لکه څه کړه انتخاب کړه ورته دا بیا نه اوپنېږي در سره څه به شي نه اوپنېږي او که وایي چې مطلب اوپن سلیکټډ فایل ان پروټیکټ ویو اوپن سلیکټډ فایل ټپ ان پروټیکټ ان الاو ایډیټینګ دا صحیح دی ښه ریسټور ډیفالټ کلیک ور باندې خپل د دې ته بس نه شي در سره راشي صحیح ده ښه دا چې د مثلا لکه پرایوسي سیټینګ دی ښه الاو اپس ټو کنیکټ ټو د انټرنیټ صحیح ده مطلب دا خبرې کوي لاندې پکې چې لکه ډاکومنټ انسپیکټر لکه دا موږ تاسو چلو سره وسره او وایي چې را ټرانسلیټډ آپشن مطلب غواړم دا ګوره اما خبرې پکې چې موږ تاسو ولوستلې لنګویج کې او ریسرچ آپشن باندې مطلب کلیک کوي لکه څه وکړه فار ایگزامپل غواړم چې ټرانسلیشن وکړم انګلیش ټو فرانسي مطلب یا سپانیش داسې نور صحیح ده نو په دې سره څنګه شم تاسو سره فایل ټاپم یا فایل مینوم پایدا ورسېده